که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه نیکی هیله احترامات می ومنئ. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. ذبیح الله ایمانی یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. مینوالو په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه د افغانستان د ټولو شبکو د انټرنیټ سیټینګ کولی شو. یعنې په افغانستان کې د هرې شبکې مختلف سیټینګونه دي. د MTN ځانته سیټینګ، د روشن ځانته سیټینګ، د افغان بسیم ځانته سیټینګ او د اتصالات ځانته سیټینګ، همداشان د سلام ځانته سیټینګ. نو که غواړئ چې ټول په ښه توګه زده کړئ او زبردست سیټینګ یې وکړئ نو دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ، انشاءالله چې تاسو به په طریقه باندې پوره پوه شئ. نو مینوالو تاسو ته طریقه ښیم، ویډیو درته پیلومه. نو تاسو به لومړی لاړ شئ سیټینګ ته. سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو کنیکشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه دلته یې موږ ته وای فای، بلوتوث، ډیټا یوزیج، ایرپلین موډ، موبایل هاټسپوټ او موبایل نیټورک. نو موبایل نیټورک باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو اکسس پوینټ نیمز د باندې به کلیک وکړئ او دلته ما سیټینګ کړی دی MTN. که چیرې تاسو سیټینګ نه وي کړی دلته به تاسو اډ باندې کلیک وکړئ. د اډ باندې به کلیک وکړئ. دلته به لومړی نیم باندې کلیک وکړئ. فرض که زه د MTN سیټینګ کوم نو که MTN سیټینګ کوئ دلته به ورته ولیکئ MTN او دا به اوکې کړئ. را به شئ APN ته. دلته به ورته ولیکئ internet.mtn.com.af. اوکې او دلته به راشئ یوزر نیم ته. اکثره خلک یوزر نیم پرېږدي. یوزر نیم د دې لپاره مه پرېږدئ کله چې ستاسو شبکه ضعیفه وي نو دلته تاسو WAP ورته ولیکئ نو ستاسو کمزورتیا به د انټرنیټ بیخي سمه شي. نو یوزر نیم باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته ولیکئ WAP او اوکې به یې کړئ. کله مو چې اوکې کړ نو له دغه ځایه به خارج شئ. ما خو دا سیټینګ کړی و، دا سیټینګ زه ډیلیټ کوم. دلته به تاسو ته داسې شکل غوره کي او د چک مار باندې به تاسو کلیک وکړئ. د باندې به کلیک وکړئ او دا به ټیک مارک شي. کله چې ټیک مارک شو نو تاسو به خپل موبایل ریسټارټ کړئ او بیا به فعال شي او ستاسو د انټرنیټ سیټینګ به بالکل په ښه توګه اجرا شوی وي. نو دا خو زموږ د MTN سیټینګ و. اوس غواړو چې موږ د روشن سیټینګ وکړو. نو روشن څنګه سیټینګ دی؟ اډ باندې به کلیک وکړئ. نیم باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته ولیکئ روشن انټرنیټ. دا به اوکې کړئ او APN باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته ولیکئ انټرنیټ. دا به هم اوکې کړئ. بیا به راشئ یوزر نیم ته. دلته به ورته ولیکئ GPRS. اوکې او بک بټن به کلیک کړئ او دلته چک مار ما تیار لګولی و نو دلته چک مار لګېدلی دی. دا هم له منځه وړم. اوس درته راځمه افغان بسیم سیټینګ ته. دلته به ورته ولیکئ WCC. اوکې او دلته به ورته ولیکئ انټرنیټ. اوکې او یوزر نیم به پرېږدئ دلته. نو تاسو به بک بټن باندې کلیک وکړئ او چک مار به ولګوئ. اوس به راشو سلام سیټینګ ته. په نیم کې به ورته ولیکئ سلام. APN کې به هم ولیکئ سلام او په یوزر نیم کې به هم ولیکئ سلام. اوکې او دا چک مار به هم ولګوئ. اوس راځو اتصالاتو ته. دلته به په نیم کې ورته ولیکئ سټریمینګ اتصالات. اوکې به یې کوئ او دلته به ورته ولیکئ اتصالات
.af.web. اوکې او دا به سیو کوئ تاسو. نو فکر نه کوم بله کومه شبکه پاتې وي. که چېرته بیا هم زه پوه شوی نه یم یا کومه شبکه پاتې شوي نه نو تاسو راته کمنټ ولیکئ او زه به انشاءالله تاسو ته په کمنټ کې هم جواب درکوم او واتساپ شماره به هم درکوم. نو مینه والو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب حتماً یې سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.